کتابونو کې داغه قوی او درنه خبره کې نوم نشتا. ام قیس وته وای، د قیس مور. اوس د قیس مور څوک ده؟ د قیس مور د کم کلی ده، د کم قوم ده، د کم قبیله ده، د خاوند سنوم ده، د پلار سنوم ده، بالکل د دې پته نشتا. بعض حضرات اوس پکې سلیکل کړي دي، خو هغه درنې خبرې نه دي، مضبوطې نه دي. د سړیم نوم نه دی معلوم او د ښځې ولې کار ټیک نه دی شوی. نو صحابو کې دا خویو چې هغې به د چا پرده نه اغېسته، هغې به که چا نه غلط کار وشو، غلط عمل به وشو، به پټ ساته، او که ښکاره کو به نو سړی به نه یادو، هغې به په مسلمان پرده اچوله. او نبی علیہ السلام په خپل هم فرمایي من ستر علی مسلمن، که چا په یو مسلمان پرده واچوله ستر الله علیه یوم القیامه، الله پاک به د قیامت پر ورځ به پرده واچوي. مونږ وایو که نه چې یا الله د قیامت پر ورځ هم د رسوایۍ نه وساتئ، دا مونږ وایو. لکه د دنیا رسوایي د تیره بشي، خو د آخرت رسوایي ډېره خطرناکه ده. او بلکې د مسلمان دعا کې دا دعا کوي، تاسو هم کوئ چې یا الله د دنیا او د آخرت د رسوایۍ نه مو ساتئ. د دنیا کمه ده او د آخرت ډېره زیاته ده. نو چې څوک د مسلمان په دنیا کې رسوایی ونه کی، بېعزتي ونه کی، او په مسلمان د پرده واچوله، نو نبی علیہ السلام فرمایي د قیامت په ورځ به په ده پرده واچو. د خدای ډېره لویه پرده ده. بیا د خدای پرده دا ده چې دې به شرموم نه. دې سړی هلته په څه شرمېږي؟ په ګناه. هلته الله دا پیغور چاله نه ورکوي چې ته پلانکي ولې زوی وې، ته د دې قوم ولې وې، ته ښکلې ولې نه وې، تا سره مال ولې نو، ستا کور ولې نو، ستا سترګه ولې ړنده وه، ستا خپه ولې ګوډه وه. دا پیغور نه ورکوي. ولې ده ورکوي؟ ځکه بنده وایي الله خو تا کړي دي. دا تور ولې وي؟ الله خو تا پیدا کړی. دا ګوډ ولې وي؟ نو الله تا خپه ماته کړې ده. دا ړون ولې وي؟ الله خو تا ړون کړی ما. دا پلانکي زوی ولې دی، پلار دی فلانکي ولې دی، فلانکي قوم، الله خو تا داسې پیدا کړی. نو دا پیغورونه الله نه ورکوي. په دې خدای څوک نه رسوا کوي. الله هلته په څه سړی رسوا کوي؟ ګناه دې ولې کړې ده، زما خلاف دې ولې کړې دی، زما دشمني دې ولې کړې ده، زه دې ولې خفه کړې ما. دا دې باندې الله سړي ته پیغور ورکوي. ما مال درکړه، ما ښکلی شکل درکړه، ما مسلماني درکړه، ما اړه کې درته ایمان واچو، ما بچي درکړل، ما عزت درکړو، او دا موږ له الحمدلله خدای را کړي دي. د دې باوجود تا زه ولې خفه کړې؟ په ګناه به زه خفه کېدم په دنیا کې، تا ولې ګناه کوله؟ د دې ولې خفه کړې ما؟ نو اتلس شلې زره قامه پښتانه وایي په هغه لوی میدان کې به الله سړی رسوا کړي. نو چې څوک په مسلمان پرده واچوي، نو خدای به دا پیغورونه هلته نه ورکوي. دا لکه وړه خبره ده که لویه خبره ده؟ دا ډېره لویه خبره ده. دا پیغور به نه ورکوي الله، پرده به واچوي. دویمه بې پردګي څه ده؟ دویمه دا ده چې جامې ته وباسي او بربنډې کړي او دوزخ ته یې ور واچوي. دویمه بې پردګي دا ده، جامې ته وباسي بربنډې کړي او دوزخ ته ور واچوي. نو چې دلته په مسلمان پرده واچوله، نو هلته به د باندې خدای پرده واچوي، بربنډۍ به دی نه، جامې به دنه هلته نه وباسي، دوزخ ته به د خدای نه غورځوي. دوزخ هم رسوایي ده. فرشتې به دې نه ډبوي، هغوی به دې په کوتکونو نه وایي، دا هم رسوایي ده، نه به یې رسوا کوي. نو دا ډېره لویه خبره شوه. نو د مسلمان صفت دا دی چې دنیا کې په مسلمان پرده واچوي، مسلمان به نه رسوا کوي. او که د ده نه یو غلطي وشوه، بس سر پې کېده، کټوی باندې سر کېده، بس برغولې پې د پاسه نسکور کا، مخ مسلمان رسوا کوه ما، د مسلمان بېعزتي مه کوه، مسلمان مه شرموه. نو د قیامت په ورځ به خدای تا نه شرموي. ګوره د صحابو دا صفت. نو دې سړي غلط کار کړی دی، یو غلط کار ته شوی دی، نو نوم صحابو نه دی اغشتی، نوم نه دی اغشتی چې دې رسوا نه شي، دې ونه شرمېږي. بس دومره وایي مهاجر ام قیس، هغه انسان چې ام قیس سره مینه وه، هغې دپاره هجرت کړی دی، نوم نه دی معلوم. او چونکې ښځې ته هم یو پوټې غوندې داغ لګي، نو د ښځې نوم یې هم نه دی ښولی چې ښځه څوک ته. خو واقع داسې وه چې دا سړی د دې ام قیس د قیس د مور سره د ده مینه وه، محبت و. نو د هغې د نکاح دپاره یې د مکې نه مدینې ته هجرت وکړو. دې ښځې سره مینه ده، دې سره زه واده کول غواړم. اوس چې واده کوم خو ما له مکې ته نه راځي، راشه زه به د مکې نه ورپسې مدینې ته لاړ شم. هجرت غوندې لوی عمل یې وکړو. اوهو
هجرت ډېر لوی عمل دی. هجرت ولې لوی عمل دی؟ پلار پرېښودل، زوی پرېښودل، قوم پرېښودل، ځمکه پرېښودل، آباد کور کوټې پرېښودل، هغه کوڅې چې سړي پکې خړپوسې کړي قسم دې سړي ته ډېر یادېږي. هغه خړپوس والا کوڅې پرېښودل، قبیله پرېښودل، یاران او دوستان پرېښودل، دا ډېر ګران کار دی. ځمکه هم پاتې شوه، جایداد هم پاتې شو، قوم قبیله رونه تربوران دا ټول هر څه پاتې شو، ماماګان هر څه پاتې کېدل، ډېر ګران کار دی. بیا هجرت والا سفر څونه ګران دی. د مکې نه مدینې منورې پورې 400 د پاسه کیلومیټر مزل دی. 480 دی که 460 کیلومیټر مزل، 4.5 کیلومیټر مزل کوا. او دا 4.5 کیلومیټر مزل څنګه دی؟ د مکې ګرمي ډېره خطرناکه ده، بل شان ګرمي ده، بل شان. او په دې لاره اونه نشته چې دې لاندې کېني. په دې لاره بوټي واړه واړه بوټي دي، هغه سورې نه کوي. دته د کیکر یو بوټي نیم به پکې راشي، یعنې پوټینې پوټینې بوټي دي، سورې نشته. په دې لاره باندې اوبه نشته. او که د دریاب په غاړه دی اوبه ترخې دي، مالګي جنې دي. او لارم اوږدېږي که د دریاب په غاړه دی. او که په نورو لارو دی نو سخت کاڼي دي، شګې دي، او بره نه نهزوار نور دی. او په څه به دی؟ نه ریلګاډی شته، نه موټر شته، نه ریلګاډی شته، نه موټر شته، نه چینګچي شته، نه موټر سایکل شته. څه دي؟ یا به پیاده دی، یا به په اس دی، یا به په اوښ دی. پیاده تلل مشکل دی، ګران دی. د دې وجې نه او قرآن حکیم کې او بالخصوص د مدینې منورې د هجرت ځان له فضایل دی. نو دې سړي هجرت وکړو، د دومره سخت سفر یې وکړو او مدینې منورې ته لاړ. هلته نبي علیه السلام ته یو صحابي راغی، غوږ کې پټې ورته وویل الله رسوله فلان کې خو ښځې له هجرت کړی دی. ګورې خدای لپاره یې نه دی کړی، دې لپاره یې وکړو چې دا ښځه خوښه ده. هغې ښځې د نکاح لپاره هجرت وکړو. وی ښځې لپاره یې وکړو. ګوره اول نمبر نیت خراب شو. اگر چې ښځې له هجرت وکړو نو پکې منځ کې به نبي علیه السلام ملاقات راشي، ابا مو ویني. لیکن اول نیت د ښځې لپاره دی. فوراً حضور پاک په دا منبر د پاسه کېناست او صحابه یې راغونډ کړل او یو اعلان یې ورته وکړو، انما الاعمال بالنیات. نه عمل د ثواب تعلق ګورې د نیت سره دی. که نیت ته خو عمل به ثواب به ملاویږي، نیت ته ښه نو ثواب به نه ملاویږي. او بیا څه وایي؟ انما لکل امرئ ما نوی، چې کوم سړي څه قسمه نیت وکړه هغه به د هغې ثواب ملاویږي. بیا وایي فمن کانت هجرته الی الله ورسوله، که چا د خدای د رضا دپاره د رسول د خوشحالولو دپاره هجرت وکړو، فهجرته الی الله ورسوله، د هجرت د خدای او د رسول په نس قبول دی. او من کانت هجرته الی دنیا یصیبها، هجرت یې دې دپاره وکړه چې دنیا وګټم. زم مدینې ته غنیمت به راکوي، صحابه پیسې به راکوي، خیرات به راکوي، زکات به راکوي. او امرأة یتزوجها یا ینکحها، یا دې له هجرت کوم چې ښځه په نکاح والم، لکه دغې سړي چې وکړو فهجرته الی ما هاجر الیه، هجرت مردود، ثواب نشته. څومره ګران عمل د مکې نه مدینې پورې چې په دې عمل کې د رسول الله مبارک لیدل هم راځي، خو نیت د ښځې دپاره وی ثواب لړ ختم. هجرت دې وکړه 2 پیسې ثواب دې ونه شو. ولې؟ نیت د الله دپاره نه دی، نیت د ښځې دپاره دی. نو عمل چې کو نیت به چا دپاره کو؟ چا دپاره؟ چا دپاره؟ الله دپاره. بس الله به خوشحاله. نور به سړی چې می خالي څه ډالي پای دپاره، سوټي پکې راځي، سپیا کې پکې خپله راځي، ډیران پکې په خپله راځي، دا نورې قصې پکې په خپله راځي، شملیم پکې راځي خو په خپله پکې راځي. خو که چا ته دې وایي چې کاکاجي میخه دې واخېسته څه دپاره، هغه وایي یاره سپیا کوله مې واخېسته، نو ته ډېر بېوقوف ډېر بېوقوف یې. کاکاجي میخه دې واخېسته او څه دپاره، یاره پټې مې دی چې لږ ډیران پې زیات شي، کاکاجي ډېر بېوقوف یې. او بل نه تپوس وکړه میخه دې واخېسته او څه دپاره، پیو دپاره، د هوښیار دی. ښه شی یاده وه، ښه شی الله دی، ښه شی د الله رضا ده.
بس دې کې دویمه خبره نشته. اوس نتیجه به سي الله لپاره دې عمل وکړو، نتیجه به سي، او د الله لپاره دې اونکو دغه به نتیجه سي. الله لپاره دې عمل وکړو نو الله به دنیا کې مدد کوي، خیر کې به هم کوي.